د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره د پروان د دیني عالمانو غوښتنه. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه دوه تازه او مهمو خبرونو ته. د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره د پروان د دیني عالمانو غوښتنه. د پروان ولایت ځینې عالمان له سرپرست حکومته غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شي. دغو دیني عالمانو چې د یوې مدرسې په پرانیست غونډه کې ګډون کړی و، په مدرسه کې د دیني زده کړو ترڅنګ د عصري زده کړو پر زده کړه هم ټینګار کړی دی. دیني عالم نصرالله عرفان په دې هکله وویل، د اسلامي امارت له حکومته تمه لرو چې د شریعت په چوکاټ کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. په پروان ولایت کې یو بل دیني عالم حاجي احسان هم زیاتوي، له اسلامي امارت د یوه هیوادوال په توګه هیله کوم چې په ټول افغانستان کې ښوونځي پرانیزي. دغه مدرسه د یوې ښځې لخوا د نږدې 13 زره امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه شوې چې نږدې 1000 نجونو او هلکانو ته به پکې د زده کړو زمینه برابره شي. د پروان اوسیدونکی محمد محسن اسلم زاده وایي، زموږ هیواد دې آباد شي. د هیواد د آبادۍ غوښتونکي یو، غواړو په هر ځای کې چې ښوونځي خراب وي په خاوره کې وي، غواړو چې له خاورې یې پورته کړو. همدا زموږ دنده ده. په همدې حال د پروان د پوهنې رئیس وایي چې واک ته د اسلامي امارت له بیا ځلې رسېدو وروسته په دغه ولایت کې 40 دیني مدرسې جوړې شوي دي. د پروان د پوهنې رئیس محمد حسن حقانی څرګنده کړه، د اسلامي امارت له راتګ سره موږ 40 مدرسې جوړې کړې دي چې کلیوالي مدرسې دي. په دې حساب چې موږ ولیدل اسلامي زده کړې زیاتې شوي دي. پروان کې دغه مدرسه په داسې مهال کې جوړیږي چې د سرپرست حکومت د مسؤلینو په وینا د تیر حکومت پر مهال په دغه ولایت کې 63 مدرسې جوړې شوې وې.